قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ نوبت ما ته راورسېدی ستاسو په درانه خدمت کې د قدرمن ډاکټر عصمت الله ترین صاحب طاهر لیوال صاحب نسیم صاحب صاحب یو جهان مننه د دوی په اجازه د غزل مطلع عرض کومه اسمان کې راته ښکاري لکه ستوري شاعري اسمان کې راته ښکاري لکه ستوري شاعري اسمان کې راته ښکاري لکه ستوري شاعري باران غوندې نن بیا را باندې ووري شاعري واو ډېر ښه کمال صاحب اسمان کې راته ښکاري لکه ستوري شاعري باران غوندې نن بیا را باندې ووري شاعري قلم کاغذ را واخله راته وایي ژر مې لیکه قلم کاغذ را واخله راته وایي ژر مې لیکه قلم کاغذ را واخله راته وایي ژر مې لیکه پټ پټ او غلې غلې راته ګوري شاعري قلم کاغذ را واخله راته وایي ژر مې لیکه پټ پټ او غلې غلې راته ګوري شاعري د لمره له ګرمۍ مې تل خوندي ساتي په غېږ کې د لمره له ګرمۍ مې تل خوندي ساتي په غېږ کې پر سر مې هر وخت ګرځي لکه سوري شاعري او بې قدره بې عزته به وي هغه شاعران چې بې قدره بې عزته به وي هغه شاعران چې هر څوک چې د پیسو په بدل نوري شاعري بې قدره بې عزته به وي هغه شاعران چې بې قدره بې عزته به وي هغه شاعران چې هر څوک چې د پیسو په بدل لوري شاعري او یوازې خو ستا نه د هر سړی اوري لولي یوازې خو ستا نه د هر سړی اوري لولي خورېږي د کماله په هر لوري شاعري یوازې خو ستا نه ده هر سړی اوري لولي خورېږي د کماله په هر لوري شاعري